د جمهوري نظام د سقوط پلان لومړی د دفاع وزارت په دفتر کې جوړ شوی. د ملي امنیت مخکنی رئیس احمد ضیاء سراج د BBC سره په مرکه کې ویلي چې د کابل له سقوط مخکې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ادارو لوړپوړو چارواکي د پایلې ته رسېدلي وو چې نور هر څه پای ته رسېدلي او د دفاع لپاره هیڅ ځای نه دی پاتې. دا مرکه چې پرون چهارشنبه د چنګاښ 8 خپره شوې، د پخواني نظام د سقوط یو شمېر رازونه پکې افشا شوي او د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني تېښته د بشپړ نظام د ړنګېدو لامل بلل شوی. سراج په دې مرکه کې په ښکاره توګه تایید کړي چې د اشرف غني په تېښته حیران شوی او د کابل د دفاع ټولې هڅې ناکامې شوي دي. کله چې له احمد ضیاء سراج څخه وپوښتل شو چې د امنیتي ادارو لخوا د چا ارزونه د دې لامل شوه چې د نظام سقوط یقیني شي، هغه وویل چې سقوط ته په نږدې ورځو کې د جمعې په ماښام د 2020 کال د اګست د میاشتې په 13 نیټه د دفاع وزارت په دفتر کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د دفاع وزیر بسم الله محمدي، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په خپله سراج د ملي امنیت د رئیس په ګډون غونډه جوړه شوې وه او دوی ټول دې پایلې ته رسېدلي وو چې کار پای ته رسېدلی. سراج په مرکه کې ویلي چې د دفاع وزیر ښه پوهېده چې د مقاومت لپاره نور هیڅ ځای نه دی پاتې او حمدالله محب او اندرابي هم له خپلو ارزونو سره دې پایلې ته رسېدلي وو چې له کابل څخه نور دفاع نه کول به یو ټولنیزه پرېکړه وي. د سراج په وینا چې کابل کې دا غونډه داسې مهال روانه وه چې په مزار شریف کې لا هم امنیتي ځواکونو مقاومت کوه او بل لور ته طالبان د هرات په نیولو او د ظفرکل اردو کې د ټولو امکاناتو په نیولو بریالي شوي وو. بله ورځ شنبه د اګست په 14 د مزار شریف ولایت سقوط وکړ او طالبانو د ښار مهمې سیمې ونیولې. د ښاغلي سراج په وینا د کابل د غونډې ګډونوالو د نه مقاومت پرېکړه ان د هرات ولایت تر سقوط مخکې کړې وه. ښاغلي سراج زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ د اګست په 15 د کابل د سقوط ورځ شاوخوا 1:45 او بسم الله محمدي د اشرف غني ټلیفون وکړ چې د امنیتي وضعیت په ښه کولو یې ټینګار وکړ. سراج ویلي چې له دې زنګ څخه څو ساعته وروسته د یو مرستیال د اشرف غني د تېښتې خبر ورکړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اشرف غني تېښته د بشپړ نظام د سقوط لامل شوې، د افغانستان د ملي امنیت رئیس په بې پرې توګه تایید کړ چې ویې ویل چې د یکشنبې شپه یې د کابل په هوایي ډګر کې تېره کړه او بیا ترکیې او جرمني ته ولاړ. هغه ونه ویل چې څومره پیسې له ځان سره بهر وړي، خو د سیګار هغه راپور یې رد کړ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمنشي ادارې لخوا د ملي امنیت له دفتر لسګونه میلیونه ډالر ورک دي او زیاته کړه چې د سیګار راپور په بشپړ ډول بې بنسټه دی. احمد ضیاء سراج په مرکه کې ویلي چې پخوا یې د جرمني ویزه درلوده، داسې ښکارېدل چې د امنیتي ارګانونو ټول لوړپوړو چارواکو د هرات له سقوط وروسته له هېواده تېښتې ته پوره چمتووالی درلود. په دې توګه د جمهوري نظام د نسکورېدو پلان له سقوط 3 ورځې وړاندې د ملي دفاع وزارت په دفتر کې ایښودل شوی او دوی دې پایلې ته رسېدلي وو چې د امنیتي ځواکونو نور مقاومت به ګټه ونه لري. د احمد ضیاء سراج د مرکې په پایله کې داسې ښکاري چې د افغانستان جمهوري نظام د سقوط یو لامل د هېواد په امنیتي ارګانونو کې د 4 مهمو کسانو ګوښه کولو. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.